قيامه وجعل قيام ليله تطوعا، فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه من تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. وهو شهر الصبر، والصبر صوابه الجنة. وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه. من فطر صائما كان له عتق رقبة ومغفرة. من فطر صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. قيل يا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم. قال يعطي الله هذا الصواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء. ومن أشبع صائما كان له مغفرة لذنوبه، وسقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه أعتقه الله من النار. دا رمضان مبارک میاشت را روانه ده او د دې میاشت متعلق څه بعضې څیزونه دي. ما چې کوم حدیث درته ولوست دغه حدیث په رڼا کې درته بیانوم انشاءالله. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې ډېر نږدې صحابي تیر شوی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د موندلو د برکت نه دی د غلامۍ ژوند ته تللی دی، او بیا د حضور پاک مبارک د برکت نه دی آزاد شوی دی، او زندگی ټوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیره شوې ده، او د ډېر زیات مناقب دي. حضور پاک یې ډېر صفتونه کړي دي، خو صرف یوې درته وایم چې یو ځل الله پاک قرآن شریف کې دا آیت نازل که وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. لږ زور ورکه الله پاک زورنا، او معنی دا ده که چېرې تاسو د اسلام ته او د ایمان ته شا کړه نو ستاسو په ځای به خدای پاک یو بل قوم راولي ستاسو په بدل کې، او ستاسو په شان نه بیا نور به مغورئ. دا خو یو دمکي ورکوي، داسې نه چې ګنې صحابه هغوی خو ډېر لوی خدمات کړي دي د دین، خو کله کله یو انسان نه یو غلطی وشي نو د هغې په وجه بیا ټولو له خلک لږه سخته دمکي ورکوي. نو بیا صحابه د حضور پاک نه تپوس وکړه که چېرته دا واقعي داسې وشي او زمونږ په ځای الله بل قوم راولي نو به څوکي. نو حضور پاک د سلمان فارسي په شا لاس کې او دوی هذا و قومه دی به یو رد قوم وی. دا ډېره لویه خبره ده. او د د قوم متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دی لو کانت کچرت دا دین بالثریا د ثریا ستوري ته ورسیږي لناله رجال من فارس. د فارس چې د سلمان فارسی قوم قبیله او د هغه علاقه د هغې به راکوز کي. بیا هغه سلمان فارسی فرمایي چې د شعبان اخیری ورځ باندې موږ ته نبی علیه السلام یو خطبه ویلې ده د دې میاشتې اخیری ورځ.
نو هغه به صحابه اعلان وکړ چې نبی علیہ السلام ته راغونډ شئ، نو خلک به راغونډ شو، ټول به رانږدې شو. نو زمونږ خو هغه شي نشته، نو مونږ یې په آخري جمعه کې بیانو چې آخري د شو قدر میاشت به وه او سبا به رمضان و. نو رسول الله مبارک مونږ ته یو تقریر، یو خطبه ویلې ده، او هغه څه ده ادر ته وی: یا ایها الناس، اے خلکو، قد اظلکم شهر عظیم، په تاسو یو ډېره لویه میاشت را روانه ده، لویه میاشت راله، بس ماضي مستقبل فورا راله، بس داسې ده لکه چې راغلې ده. لویه میاشت خو داسې نه ده چې ګنې د دې ورځې زیاتې دي د نورو نه د ټول یو شان ورځې دي. لویه په اعتبار د عبادت او د ثواب او د اجر او د الله د رضا. اوس هم خلک وایي دا فلان کې ډېر لوی سړی دی، نو هغه دا نه دی چې دا نور خلک د شپږ فوټۍ او دی د 15 فوټۍ. ډېر لوی سړی دی. لوی سړی څه معنا؟ د عزت خاوند دی، د علم خاوند دی، د برکت خاوند دی، خدای ته نږدې دی. نو الله وی شهر عظیم، د روژې میاشت دی، لویه میاشت ویله چې دا د ډېر ثواب میاشت ده، دا د برکتونو میاشت ده، دا د الله د خوشحالېدو میاشت ده، دا د الله د رضا میاشت ده، دا هغه لویه میاشت ده چې الله مفتو کې په دې کې خپل بندګان بخي. شهر عظیم. او بیا وی شهر مبارک، یو مبارک شپه ده، او فیه لیلة خیر من 1000 شهر، په دې کې یو شپه راځي چې هغه د 1000 میاشتو د عبادت نه الله په نزد غوره ده. لیلة القدر د هغې بیان به زه تاسو ته انشاءالله د رمضان په جمعو کې کوم. مبارک څه ته وایي؟ چې لږ شي وي او په هغې کې ډېر خیر وي، دې ته مبارک وایي. نو دا شپه چې ده لیلة فیه شهر مبارک، اوس په خپله به ووایي رسول الله مبارک، برکت پکې ولې دی؟ د نفل و ثواب د فرضو برابر، او د فرض و ثواب د یو فرضو برابر. ماشاءالله نفل چې کې د هغې ثواب د فرضو برابر لیکلی کېږي، د فرض وزنداري. او د 2 رکعاته د سار لمونځ چې دی وکړه، داسې شوه لکه چې 80 ورځې دي د سار لمونځ 2 رکعاته کړي. 15 لمونځونه دی وکړل د ورځې 15، نو 5 په 70 کې وضرب ورکړه 5 سته 35، داسې شوه لکه چې 3.5 لمونځونه دي کړي، 3.5. او چې بیا 3.5 له په 13 کې ضرب ورکړي څو ته جوړېږي؟ 3.5 له چې په 13 کې ضرب ورکړي نو څو جوړېږي؟ 3 5 10 یو زر 10,000 او 1500 لمونځونه شو. دومره لوی اجر پې رب العالمین ورکوي. دا برکت نه شو؟ برکت دې ته وایي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناستو، صحابه به ورسره ناستو، لږ خوراک به و، او په هغه لږ خوراک به 80 کسه ماړه شو، په هغه لږ خوراک به 300 کسان ماړه شو. دې ته برکت وایي. زمانونو لویه میاشت ده، سوچ کوئ، ډېر لوی خیر دی پکې، ډېر لوی ثواب دی پکې. دې ورځو کې فرق وي د ثواب په اعتبار. د قرآن شریف صورتونو ته نه ګورئ، د یو ثواب زیات دی د بل په نسبت. نو شپه ډېره میاشت ډېره لویه ده او ډېره د برکت ده. چې کوم سپېره نه دا برکت والا میاشت ته لاړه، به د ده نه غټ سپېره بل نشته دی. دې میاشت کې به ځان په خدای بخی او د ژوند او د مرګ څه پته لګېږي. او که د نه نیکۍ کمې وي نو کوشش به کوي چې په دې میاشت کې ځان له عملنامه ډکه کړي. په اسانه ډکېږي یار، که نه یار؟ په نفل و فرض ملاویږي او په فرض و اویا ملاویږي، ډېره په اسانه ملاویږي. دا برکت شو. بیا فرمایي رسول الله مبارک په دې کې یو شپه ده چې د هغې د 1000 میاشتو له عبادت غوره دی. دې کې به وروستو خبرې کوم. فرض الله صیامه، روژې خدای فرض کړي د رمضان روژې. وجعل قیام لیله تطوعا، او د شپې عبادت زیاتی عبادت دی، نفل دی، سنت دی د شپې عبادت. تراویح چې ورته موږ وایو یا تهجد چې ورته موږ وایو، د هغې ثواب ډېر زیات دی. اوس په نورو شپو کې تهجد هم ثواب لري، خو په رمضان کې تهجد دامره ثواب لري لکه فرض چې کوي. رسول الله مبارک فرمایي
فرض الله صيامه روجے در باندې الله فرض کړی دی وجعل قیام لیله تطوعا اغه نفلی عبادت ته در رمضان د شپې تراوی بسنګه کې تراوی کیږي خو چې لږ یو پوټې پرهیز ورسره وکړې مونږ پرهیز نشته لږ یو پوټې شربت کم وڅښو خو شربت ورځ هم لري که نه لږ بس کې شربت بس کې شربت کم وڅښې پکوړه یو دانه دوه وخورې سیخکي یو دانه وخورې نو بیا یې تراویح کېږي په عربو کې خلک داسې کوي هلته درستخان وغوړېږي په سعودي عرب کې نو خلک دوه درې څلور کجورې وخوري او ربل ډوټۍ وخوري ورسره ګاوه چای وي د هغوی هغه وڅکي یاره قسم په خدای ډېرې خشته تراویح بیا کېږي هېڅ څوک سړی نه او دلته موږ څه چل کوو موږ د دې سپیمو ځان ډک نو ښه شربت مضبوط جګ بشیر جان قسم دې سیستیا دته هم ګورې دروغ درته نه وایم مخامخ ناست ښه مضبوط جام په جام د کار کېږي رښتیا وایم نه کېږي نه ما ده پته ما سره روژه ماته کړه ما ورته ویلي چې بشیر جانه مه کوه او دا چای وڅښه دا روټۍ وخوره دومره شربت وڅښه چې بیا دې غریب روټۍ نشي خوړی شربت او خوراک چې ډېر وکړي نو بیا د سړي وجود کې صفرا پیدا شي د سړي وجود کې سستی پیدا شي او چې یخ خوراک دی که وجود کې سستی پیدا شي دی بیا تراوته نشي وتلی دی بیا ختم نشي کولی ختمونه پکې وکړئ صاحب د رمضان او خشته تراویح وکړئ ښکلې تراویح مزېدارې تراویح داسې تراویح نه لکه دا ډزه تلاوت چې پکې کوي خدای پورې به ټوکې خندا به نه کوو تلاوت چې کوي الحمدلله ته به یې کنې کلاشنکوپ یې د 500,000 ګورو ډک کړی دی او ډزه یې دا خلک داسې ما سره چې څوک کښېني او خبرې را سره کوي دقسې خبرې کوي تړ او زر خبرې کوي رښتیا وایي قار راځي که نه راځي لکه خدای ته وګوره خبرې په قلار داسې کوې لږ ورو کوه او یو سړي هوټل ته لاړ نو هوټل والا ته وایي سړي پخ کړي دي نو هغه هوټل والا خو زر در لګې کړ او ته کچا غوښه او نری غوښه او غټ ګوپي او ټیپر او بټینګټن او فلان نو دی وایي وروره یو ځل یې بیا ووایه خدای شته که پې پېښ شو نو هغه ورته بیا وایي نری غوښه غټه غوښه او قورمه او پولو او پلانکې او کر نارې کړي او ته یې بهیجان خوند یې ونه کړ یو ځل یې بیا ووایه چې هغه ورته بیا ووایي نو دی ورته اخره کې وایي ورورې وایي داسې کار وکړه شړق دې وخوري چې څه خورمه خو لږ یې ووایه چې یو خو پکې رونیسو که نو سورت فاتحه او د قرآن آیتونو تلاوت لږ په قلار ووایه چې الله ته یو ټکي خو دې فرشتې رونیسي که نه نو موږ پکې څه ونه وایو یاره جي تراویح مړه دلته مه کوه پلانکي مولوي صاحب لزو هغه په 10 منټه کې تراویح کوي او په 20 منټه کې د هر څه نه ډز وباسي ډز هر څه نه ډز وباسي دا ته لمونځ کې ته الله خوشحاله قسم په خدای قسم درته خورم دا قسم خوړل زه ولې خورم درته دا خو زه رښتیا وایم دروغ خو نه وایم دا قسم الله په قرآن شریف کې خوړلی واللیل والضحا چې کومه خبره څوک په چا مضبوطی نو قسم ورسره خوري قسم رسول الله مبارک خپلو صحابو ته خوړلی دی والذي نفسي بيده زما د پاغه ذات قسم رسول الله مبارک فرمایي چې زما ستا د چا په اختیار کې دا کار داسې دی چې کومه خبره څوک مضبوطی او کلکۍ او رښتونې خبرې او ډېره رښتونې خبرې او سره قسم خوري الله خو رښتونې دی ولې قسم خوري پیغمبر مبارک رښتونې دی ولې قسم خوري زیره ته قسمیان ویمه چې دا کوم مونځ دا زر منځي او دا د منډو ترړو منځي نو چې فرشتې دا منځ اخلي الله له وړي نیکي بر الله ته خیږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه نیک عمل الله ته خیږي نو چې دا منځ واخلي الله له یوسي الله وی دا مې نه دی پکار ورشه او په دا مخې ورته واپس ورغورځوه عبادت کوي او که ځان خلاصوه او زه نه پوهېږم زه په دې نه پوهېږم چې ته د خپلې محلې نه هغه بلې محلې ته هغه ملا پسې دی چې هغه کلاشنکوپ ملا دی ډرډرې ملا دی نو دا په لاره یې څونه ټیم ولګېږي
ټیک ده چې مونځ خو یې راته په 20 منټه کې وکړه خو 10 منټه یو طرف نه ولګېدل او 10 منټه د بل طرف نه دی ولګېدل نو 20 منټه ردا شو نو چې دا 20 منټه په لاره لګې نو د خدای ظالمه د خپل امام پسې په دې خشته او تراو ولې نه لګې الله له چې مونځ لګې نو ګفټ ته جوړ کې څه شي ګفټ د خدای ډېر شي نه دی پکار د الله ښکلی شی پکار دی زه به دلې یو مثال درکړم ستا یو دوست دی هغه واده کړی دی او هغه له تا مټۍ یوړه 4 کیلو دی په بازار کې واغېسته 4 کیلو او هغه تور او سپین او زیړ او شنه هر څه دی پکې واچول خو د پلاسټه په ګوتۍ کې دی واچول اوله دی یوړل چې صاحب ستا زوی واده کړی دا واخله په موټر سایکل دی په منډه منډه په ډګډګي اوس غلول رښتیا ووایه چې هغې کور ته یوسي نو هغه ښځه به یې څه وایي دا ستا دوست راوړی دی او صاحب دا زما دوست یاره خو ډېر هوښیار دوست دی بس یو پلکی نیمګړی دی نور برابر دی یو پلکی نیمګړی دی نور برابر نور پوره دی بس په وزن ښه پوره دی خو لکی نشته دی دا 4-5 کیلو غریب تاوان وکړه نو په شاپنګ بیگ کې راوړه نو هغه خو ټول ګډ ګاډېره شي که نه ماجورې مرکب ته جوړ شي دا به غوا ته اچومه دا خو ماشومان هم نه خوري دا خو ټول شپه لاره شلقېدلې ده دا خو میلمه ته هم نشم کېښودی ښځو ته هم نشم کېښودی نو رښتیا ووایه دا سړی چې دا 4 کیلو وړي دی هوښیار دی که دا قمقل دی وایه قمقل بل یو دوست دی هغه وله 1 کیلو واغېسته او په پچی کې واچوله د مټیو پچی او د پاسې پې ګلونه هم کېښودل دانه روغه روغه پرته ده پلاسټک یې هم پې چړاو کو د پاسې پې بیا ګلونه واغېستل او یو ویڼه هغه ښځې له یوړه دا د مې پلانکي دوست راشه که نه دې ته هوښیار وایي څومره ښکلې خشته جوړه کړې ده 4 کیلو ګډ ګاډېره بوتاوه او دا 1 کیلو خو دانه ځان ځان له پرته ده که اوس هغه کور والا بل چا له به ګفټ کې لېږي هم لېږلی شي که میلمه ته اکدیم خشته مزېدار نو دقه رنګې الله فرمایي قرآن شریف کې الله فرمایي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا مرګ او جون مقصد څه دی دې له چې ته نیک عمل په دې جون کې وکړې چې مرګ وخت کې د هغې خدای پاک ته بیا اجر درکړي چې دې ازمایش کوي الله پتا چې دنیا کې د مرګ دپاره کم عمل کوي چې کم یو ښکلی عمل کوي اکثر عملا نه چې ډېر عمل څوک کوي لږ په پښتانه وایي لږ خوره خو تل خوره لږه ګټه کوه خو تلې کوه نو لږ عبادت کوه نفلي یادوم فرض نه فرض خو چې څه مقرر دی به کې نفلي عبادت لږ کوه خو خشتی کوه ښکلې کوه چې الله ته دا ستا دا ګفټ ورسېږي چې رب العالمین پې دله پوره اجر او پوره ثواب راکړي ډېر خلک مونځ پورې نخرې کوي یو ټوکې کوي هلکه سمع الله لمن حمده چې ووایې نو لږ شا دې نیغه کا چې تا پسې وروسته مقتدي خو ربنا لک الحمد ووایي که او چې د سجدې نه پاسې الله اکبر ووایې نو شا دې نیغه کا دا شا نیغول او د رکوع نه بره پورته کېدل واجب دي او د 3 امامانو پریز فرض دي او زمونږ طالبان وایي د واجب او د فرضو په عمل کې هېڅ فرق نشته یاد وساتئ کوم سړی چې د رکوع نه سر پورته کړي او نیغ سجدې له منډه کړي او ملی نیغه کړي نی مونځ یې نه کېږي دومره زبردست نقصان په دې مونځ کې راغی چې دا مونځ د په نش حساب دی او چې کوم سړی سجدې نه سر پورته کړي او په منډه بیا دویمې سجدې له لاړ او دا ملی نیغه نه کړه مونځ یې نه کېږي ځان یې هسې برباد که وخت یې هسې بې ځایه ضایع امام وی سمع الله لمن حمده الله اکبر ایت خدای دې په تړاکه سټ پورې کا خپل مونځ دې تباه کو مقتدیان دې غرق کړل او چې سجدې نه پاسې الله اکبر الله اکبر خو هر شي دا څه کې خدای پورې ټوکې کې ځان خلاصې د منځ نه ښه ښکلي مونځ کوه امامانو ته به هغسې مونځ وکړئ چې کوم رسول الله مبارک کړی خپل ځان مه غرق کوئ ځکه چې تا مونځ خراب که د مقتدیانو مونځ دې غرق کو که هغوی ته پته لګي چې دا خراب مونځ دی د هغوی هم ثواب ونه شو ګناه وشوه په ذمه باندې شی پاتې شو او تا د ټولو مقتدیانو ذمه په سر واخېسته د ټولو ګناه ستا وشوه د ټولو ستا وشوه د هغوی مو شو ستا مو شو مونځ د چا مو نه شو ته ښه کوئ زر زر په لګي او به یو تلاوت چې کوي نو زر زر په منډه رو رو په قلار قلار کوه هر خپل ځای ته رسوه خپل مخرج ته رسوه او تاسو ته زه وایم امامانو ته م وایم چې کوم امامان دي چې د خدای خاطر وکړئ
مونځ لږ په قلار کوئ. مونځ د الله سره مناجات او رازداري ده. مونځ معراج المؤمن دی، الله سره گپ خبرې اترې کول دي. نو په اطمینان خپل مونځ کوئ، رکوع سجده قومه جلسه په قلار کوئ او په اطمینان کوئ. او مقتدیانو ته م وایم چې دقسې ملا درنه مخکې یو دا ډز ډوزې جوړ کړي ټکې د مټه نیسئ وی استاد یې مونځ پورې خندا مه کوه، زموږ مونځ مه خرابوه. بس که څه امامتي راله راکولی چې هغه پخه ګنې څه امامتي راله نه راکوې نو مونږ دا شرم مونځ مه کوه. په دې خبره خو څه رسېدی بیا ختم کوئ. ختمونه پکې وکړئ. ډېر خلک یې د هغې ختم لملا ماتئ. امام ورته وایي ختم کو. امام حافظ وي یاره څوک نه ودرېږي. هی ته په خپله نه ودرېږې، نه ودرېږي څوک. دا خلک ولې به نه ودرېږي؟ او بخور ته ودرېږي که نه ودرېږي؟ په دې سړک چې راشي نو فرینکوچ ته 1 ګنټه 2 ګنټه ولاړې که نه ولاړ؟ رښتیا وایه. او د سوزکي په ډاله ودرېږي چې ډک ډک کوي که نه ودرېږي؟ او چې بس ته وخېږي نو په بس کې ودرېږي تر پېښوره پورې که نه ودرېږي؟ نه ودرېږي. ولې نه ودرېږي؟ ښه ودرېږي خو ته نشې ودرېدی. رکاوټ به په نیکۍ کې بلکل نه جوړېږي. لکه ګوره زه د خپلو زما ټول مقتدیان یې ټول مېرونه یې او چې څوک مې بیان اوري هغه هم زما نږدې دی. ټولو ته دا خبره کوم چې که امام درته ووایي چې ختم کوئ ښه الحمدلله شکر وباسئ. ټول وایي الحمدلله شکر وباسئ چې امام دی حافظ دی. شکر وباسئ چې یو حافظ دی راغی درته ختم کوي. ټیک ده یاره وایي 3 شپې لږې سختې دي نه شو کولی مونږ ته یې میاشت کې ختم کړه لږ لږ. یاره میاشت کې حافظ صاحب وایي میاشت کې لږه ګرانېږي راته بل ځای کې هم کوم 15 کې ختم 10 ورځو کې ختم. خیر دی که په صحیح طریقې په 6 ورځو کې ختم دا جوړه په خپل منځ کې سره اوکې. خو رکاوټ به نه جوړېږي څوک نه ودرېږي. دا دې ته لټ وایي لټ. دې ته څه وایي؟ لټ لټ. دا لټ دی. یو نوکر و د خان په کټ کې پروت و لټان خو شته. نو د خان چې وکتل چې خدای پاکه زه په کټ کې ملاست یم نو دا پلار راته ولې په کټ کې پروت دی. د دې خلکو بیا دا مزدور غریب بدی شي. هلکه خو چې ته د خدای بنده هم د خدای بنده. ګوره د دې حدیث په آخر کې رسول الله مبارک فرمایي وی من خفف عن مملوکی فی فیه اعتقه الله من النار. واه واه. رسول الله مبارک فرمایي چې چا خپل غلام ته خپلې ویندې په اسانتیا راوسته او کار یې پرې لږ وکړو او کم یې پرې وکړو خدای به یې څټ د اور د جهنم نه آزاد کړي. دقه رنګ یو سړي مزدور راوستی دی دیاړي مار یې راوستی سخت کار پې په روژه کې نه کوي نرم کار پې وکړي لږ کار پې وکړي. دقه رنګ ستا یو مزدور بوتل یې پټي کې پې لو کې بل څه کوې وایي بچي غرمه ده خیر دی ګنټه کم کار وکړه خیر دی په قلار قلار کوه. دا ستا نن سبا مملوک او نن سبا غلامان نشته. نن سبا هم دا خلک دا همسایهګان او دا غریبانان خلک دی او دې کار کوي چې په خپل دا رنګ ستا په کور کې څوک خدمت کوي په حجره کې د خدمت کوي پټي کې د دیاړي مار نیولی دی مزدور دی نیولی دی. کار ورته آسان که آسان چې کار دی په احسان که خدای به دې سټ د جهنم د اور نه آزاد کړي. دقه رنګې بلې واوره د مملوک په حکم کې څاروي بني څاروي اگر چې روژه نه نیسي لیکن چې څوک څاروي چلی هغه روژهدار دی غریب که نه. چې څوک په دې سنډا شي راوړي هغه روژهدار دی که نه. چې څوک یوې کوي په دې څاروي هغه خو روژهدار دی که نه. زمونږ خلک پخواني یاره خو زمونږ دا مشران پښتانه به ټول جنت ته تلي که خیر انشاءالله. ولې به تلي؟ د جمعې په ورځ به دوی په کار نه کوو. یاده مو ده ظفر لره جمعې په ورځ به کار نه کوو. د عرفې په ورځ به خدای شته کار نه کوو. د اختر په ورځ به کار نه کوو. د عرفې په ورځ به ګیاګانې ډېرې راوړي د عرفې نه مخکې وي اختر دی عرفه ده نو دا به کور کې جمع کړي. د جمعې په ورځ به کار نه کوو مخکې نه به ګیا راوړو په کور کې به کېښوده مانځله ځان تیاره اوس توبه وباسه. پیسه دونه خوږه ده چې د اختر په لومبۍ ورځ هم څه کوې لکه یاره بس لاړ به شو که نه او دا کار دی دا روزګار به کوو یا لکه اختر اوس دی نو بس تېره شو په اختر مونږ څه کوو. داسې مه کوئ. بعضې ورځې بعضې ټیمونه الله عبادت له پیدا کړي دي په هغې کې عبادت کوئ. نو مزدورانو سره ښه نو دا خان باندې بده ولګېده چې زه کټ ته ختلی ما او دا نوکر پلان مې ورا سره په کټ کې ملاستي وی پاس هلکه که نه یاره ماله خوب راځي که نه بس تو دې کې کارونه مې وکړل که نه وی ښه دی یو کار وکړه وی بار وګوره چې باران شته او که نشته یعنې کټ نه پاسو پسې چل نو هغه ورته وی باران دی وی ظالمه کټ کې پروت وی چې باران دی تا ته څه پته ولګېده وی پیشو راله په هغې مې لاس راخ که لمده وه پوه شئ په خبره. نو بیا ورته څه وایي وی ښه ده بل کار وکړه وی دا بجلی مړه کړه. لټ لټ بابا کوم دی پاسې وی بجلی را باندې ولې مړه کړې وی ما له په رڼا کې خوب نه راځي نو وی سترګې پټې که تیاره به شي که
یا صادر په سر واچه په سترګو واچه تیاره بشي خوب ته رڼا کېږدي نو سترګې پټې کړو زموږ سره پاس دی خدای پاک هغه وایي دا څه په مصیبت اخره کې ورته وایي ښه دروازه خو بنده کړه پس چل یې پاسو مزدور ورته وایي دا دوه کاره دی ما وکړل دا درېیم ته وکړه ته پوه شې په خبره ځان نه به لټ بابا نه جوړوې لټ بابا ختم کوو جی څوک نه ودرېږي دا ټول بوډاګان دي بوډا د کور ته ننوځي او کمبل دی واچي دا ځوانان خو به وکړي که رکاوټ ولې جوړېږي ختمونه وکړې ټول پکې ختمونه وکړې څوک یې په ولاړه نشي کولی په ناسته وکړې خیر دی نفل دی جاتي مونځ دی په ناسته یو ګوټ ته کښېنه خپل پکې مونځ وکړې او امام صاحب ته هم پکار چې څوک یې ختم کوي چې هغه ډزول نه کوي راکټ ملاني چې ډزه 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 په قلار قلار تلاوت کوه لږ لږ تلاوت وکړه او شپه زیاته حصه په عبادت کې تېره کړې د ورځې بیا کوې خو خیر دی پروا درته نشته دی نو دا د شپې به که خیر انشاءالله ټول خشته تراویح به کوې او به کوې انشاءالله او ختمونه به پکې کوې که خیر انشاءالله او تهجد له وختي پاسه وقتی پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی عموماً اتر رکعت تہجد کردی تہجد اخیر شپه کې کېږي اتر رکعت تہجد یې کړي دي رسول الله مبارک نو دوم کولی شي څلورم کولی شي شپږم کولی شي عایشه بیبي فرمایي چې رسول الله مبارک کړي دي او اتر رکعت تہجد کوي او ښه په قلار او په تہجدو کې به دا فایده چې دغه وخت کې رب العالمین په یو خاص کیفیت او په یو خاص حقیقت باندې اعلان کوي او سوی څوک شته من یسألوني چې مانه وغواړي چې زه یې ورکم څوک شته چې مانه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم واه واه الله په خپل آواز کوي څوک شته چې بخښنه وغواړي زه یې وبخم څوک رزق غوښتونکی شته چې زه روزي والا ورکم ورته خلک وایي روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده روزي مې تنګه ده نو د رسول الله مبارک په خبر عمل ولې نه کوي چې روزي دې تنګه ده پیشمنی پاسا او نفل وکړه او الله نه وغواړه او دا وکړي زموږ باباجي د خدای پاک وبخښي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یو ټکی وي هغه به جړل دی پیشمنی کې قسم دی جړل به هغه جړاګانې ما ته یادې دي اوس هم چې پیشمنی به پاسېد نو خدای ته به په جړا او جړل به او زه به تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما یا الله زه دا ګناه خو زه ډېر زیات خراب کړم دا خو په ما ډېر لوی بوج شو خو الله چې دا خپله ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې زما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی نو الله زما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده او بیا به څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلې چې دا آواز وکړه دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي مونږ خو تا ته نه دي ویلې ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه وغواړه چې وبخم نو زه درنه غواړم ومې بخښه که مونږ خو نه دي ویلې چې ته وایې چې سوال وکړه الله تا ویلي دي چې ما نه سوال وکړه چې درکړم نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس که او الله مونږ خو نه دي ویلې چې رزق مونږ خدا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې ووایه تا په خپله ویلي چې څوک روزي غواړي نو وله ورکومه نو الله روزي هم غواړم ماله روزي راکړي پیشمني پاسې تهجد وتا قبر دې سره ختمېږي دې کې عجزي پیدا کېږي دغه وخت داسې وخت دی چې د ریا نه لرې دی څوک به درنه نی خبر او ته به د رب العالمین عبادت وکړې دا د خوب د خوند د خوب ټیم دی او چې ته د خوب د خوند دا ټیم الله له ورکړي الله څه وایي اوهو لذت النوم د خوب خوند یې پرېښود او ما ته مخامخ ودرېده دا د ما سره جوړ ډېره مینه ده نو الله به در د هر څه قبول کړي انشاءالله العزیز نو تهجد او تراویح دا کوئ صحابه کرامو به څنګه کولې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې او په اعتکاف کې نو راووت بار د اعتکاف د هغه ځای نه نو چې راووت صحابه په جومات کې نو ورته د جمع تهجد یې ورته په جمع وکړل دې ته مینا وایي ته وایې دا څوک نه ودرېږي هغه خلک صحابه چې واپس شو یو بل ته الوي چې بیګا مو د حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړی دي هغوی نو ښه تاسو دا کړي دي ورېږې مونږ به م ځو نو په بله شپه نور هم رالل نو رسول الله مبارک ورته راووته نو تهجد یې ورته په جمع وکړه نو هغوی چې خواره شو نو هغوی دا بیا خلکو ته وایي چې مونږ خو حضور پاک مبارک سره تهجد په جمع کړي دي نو په بله شپه جومات د خلکو ډک شو دې ته شوق وایي او حضور نبی علیہ السلام سره تاسو تهجد په جمع کړي دي ورېږې مونږ هم کوو جومات مکمل ډک نو په بله شپه رسول الله مبارک راونوته سحر راووته نو صحابو ته څه او صحابو به څه چل کوو چې کوم هغه پوزکې یې ځان ته تاو کړی و د اعتکاف دپاره نو هغه یې په تاسې په کاڼو باندې ویشته چې که نبي علیه السلام ودي چې راویښ شو مونږ ته جمع وکړي دې ته شوق وایي
دا موږ بس شوقي موږ روجي لوی سړی به یې سنډه روجي به پې فرض وي او پلار او مور به ورته وي مه نیسه مړ به شې ته خدای دې ښه کړه مه نیسه ناجوړه به په تا له نه وړي په تا نه وړي ولې نه وړي چې بالغ دی خو اوړي به که نه صحابه بس چل کو دا واړه ماشومان دا پټینی ماشومان چې دا روجې په فرض نه دي د روجې په غاړه ملا نه تیر ډېر ماشومان دي دي ته به روجې نیسئ نو چې داسې غرمه به شوه نو په ژړا به شو ماشومان خو ژاړي اوږي شي تږي شي نو د لوبو څیزونه به ورته مخې ته کېښودل چې دا ماشوم په لوبو کې ماښام ته به وخورسئ ماښامه پورې به په لوبو مشغولول او روجې ته به یې رسول په روجه څوک نه مري یو سړی بیمار دی هغه به راته انشاءالله که مقابله جمعه کې به راته ووایم چې چاله چې یو سړی ډاکټر دونه به راته وي چې مسلمان ډاکټر هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي ګورې هغه مسلمان ډاکټر چې په خپله روجې نیسي چې هغه درته وایي ته بیمار یې روجې مه نیسه نو بیا خیر بعضې سړي د شوګر دونه خطرناک بیماري چې د هغه د شوګر لیول لاندې نه پاتې کېږي برقرار نه پاتې کېږي هغه بیا د مرګ خطرې د بې هوشۍ خطرې او ډاکټر ورته ته یې مه نیسه خیر دې ټیک ده نه دی نیسي دی به څه کوي نو بله جمعه کې به راته دې تفصیلات کې خیر انشاءالله وي بعضې د شوګر بیماري او ښه روجې نه ویشي هغه وایي زه پکې نه ویشم او نیسي هم بعضې د ګردو بیماري روجه نیسي پکې نه ویشي هېڅ تکلیف ورته نه بعضې د ګردو بیماري که روجې نیسي ګردې فیل کېږي نو دې کې د عالم نه تپوس مه کوئ بس هغه ډاکټر هغه طبیب چې هغه په خپله روجې نیسي مسلمان یې هغه نه تپوس وکړئ اچره ته څه وایي په هغې باندې عمل کوئ نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې صحابو په خپلو بچو داسې روجې نیولې یو بله واورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم به صوم وصال کو صوم وصال څه ته وایي یوه هفته به پرله پسې روجه وه میانس کې به یې نه ماتوله او پېشمني به هم نه کو نن به یې روجه کړه غونډه به یو شان روانه وه یوه هفته درې ورځې اووه ورځې یو شان به روجه وه اخره کې به یې ماته کړه نه به یې ماښام ماتوله نه به یې پېشمنۍ کو نه به یې د شپې خوراک کو خوراک نسکاک نه د خواهشاتو نه به مکمل ځان ساته نو صحابو چې دې ته وکتل الله رسوله موږ ته هم اجازت راکړه چې موږ هم داسې چل شروع کړو وی تاسو به نه کوئ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به صوم کو روجې به یې نیسې د وصال او صحابو به منع کړل ینهی عن الوصال صحابو ته به وی چې تاسو به نه کوئ لیکن د صحابو مینه څونه وه واوره اوس هغه وی الله رسوله انک تواصلو ته چې وصال کې په مونږ یې ولې منع کې وی انما یطعمني ربي ویسقیني ماله خدای پاک خوراک او اوبه راکوي څه مطلب زما وجود کې الله پاک هغه طاقت پیدا کوي د دې درې څلور توجیحات دي د حدیثو چې زما د خوراک ضرورت نه راځي نه مې اوبو ضرورت راځي ماله خدای راکوي او تاسو به نه کوئ تاسو به روجې ماښام به خامخا به ماتوئ د هغې د پاسه به صحابو دا خیال وکړو چې دا رسول الله مبارک چې مونږ منع کوي دا تشریعي منع نه ده دا هسې په مونږ باندې یریږي او مونږ سره مینه ده نو ځکه راته وایي چې داسې مه کوه بیا به هم تپوسونه کول چې صاحب مونږ کولی شو او مونږ له اجازت راکړه په څنګه دا صحابو داسې عمل کو دا ما چې ته کوم صحابي حضرت سلمان او حضرت ابوالدرداء دا حضرت سلمان د حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه ملاقات لله وره نو پخوا د حجاب د آیاتونو د پردې د آیاتونو نازلېدو نه مخکې به خلک د یو بل کور ته تلل خو په اجازت به تلل بې اجازته به نه تلل د دې مخ دا پرده نه وه د مخ پرده دارنګې د لاسو پرده د خپو پرده د سر پرده دا به نه وه نوره پرده به وه اوس لکه څنګه چې دا ماما د خورۍ کره ځي یا تره د رویرې کره ځي دقسې به یو بل کره تل د عام خلک هم نو چې دی لال هلته کې د هغه ملاقات لا نو د هغه بیبي جامې خشته نه وې ښکلې نه وې او قانون د شریعت دا دی چې کله سړی په کور کې دننه وي نو ښځه به ښکلې جامې چې خشته جامې به اچوي بدرنګو جامو کې به ښځه بالکل نه ګرځي دا به پواړه نه ګرځي پودله به نه ګرځي ښکلې جامو کې به که خاوند په سفر وي بیا بېله خبره ده خو که خاوند په کور کې وي دا به شکل هم خشته ساتي دا به جامې هم خشته ساتي نو چې هغې ته یې وکتل ام الدرداء ته د حضرت ابوالدرداء بیبي ته نو دا هغې جامې داسې خیرنې غوندې وې او وجود یې هم داسې صفا پاک کړی نو وتې دا ولې ما لی اراکې متبذله د تا څنګه وینم چې جامې او دا دې داسې خیرنې غوندې اچولې دي او ته څه وایي لکه په پوه شو مطلب دا دی چې خاوند د کور کې دی په شریعت ولې عمل نه کوي ښکلې جامې ولې نه اچوې
خاون مخ کې وته وای او ته وستارور چې دی ابو الدرداء داغه په دنیا کې ساجت نشتا داغه نه بیبي تاجت ته بل ساتنو کار به سره چې جامع خشتا چې موزان ډولې کو دا خبره خو نه وټکړه چې د ماسختن روټه خو خوړله نو سلمان ته وی تو دشا او ابو الدرداء په مصلی درې خپل منځ کوي وې دا سکه وې منځ کوم کنه وې سمله نو سمېلا چې اخیری شپه شوره تهجد ټیم را پیسو وی پاسو اوس منځو کا نو منځ یې پیو کو نو بیا وته حضرت سلمان فارسی سوی ورته وی ګورا ان لنفسك عليك حقا استاد وجود پتا حق دے نو خوب ورکه ان لعينك عليك حقا سسترګو در باندې حق دی ودکې به ان لزورك عليك حقا د ملاقاتي در باندې حق دی روټه به سره خوري ان لزوجك عليك حقا د خپل بیبي در باندې حق دی آت كل ذي حق حقه هر حقدار خپل حق ورکا